الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مشرون سپینږیري او د ځوانونو په اجازت په ټول اول د امیش خورکۍ چې شهیده دو توصیف او ورسره د ټول خاندان سره په دا غم شه برابر شریکی الله دې شهادت قبول کو الله دې وبخشي او الله دې مزید خیر کو الله دې پښتونخوا وطن شه امن روان مشر اجي خبره وکړي میشو څه ووایي دا شل کوله په فاټا په وزیرستان د سوات نه تر بولان پورا پنجاب د پاکستان واکدارونه د مو د تو پښتونخوا وطن پښتین کوم او پښتین بیلټ د عالمی جنگ د چین د امریکې د نیټو د جنگ میدون ګرځولی دی دا شل کوله مسلسل رو باندې شیری دی په مختلف نومه باندې ویشني خبره مختصر کوو بیخي په دامان شه د دهشتګردۍ د ختم کولو د پورا میشتو سے وزیرستان پریاش میشتو سے وتل لاس کوله بهر ته تیر کړل بیا واپس روغلی حکومت وویل چې دهشتګرد طالب مې ختم کړی دی او وزیرستان کلیر دی ته تللی شي خو په دا شل کوله کښې په دا اپریشن شي په دا دومره کورینه ړنګول بازارینه ړنګول او په زرینه خلق ورکول او مړولو نه بعد ویس حال یا د دې زړینه نه سړي امود تو د کوم بدبختی دغه دو چې میشتو سه مسلسل تقسیمی حاجي صاحب چې کومه خبره وکړه چې په مختلف ګروپینه باندې تقسیمی میشتو سه په خیل باندې تقسیمی په پارټي باندې تقسیمی د یوه معمولي کلي پوره تقسیمی افسوس که د مخشه ټیم نه میشتو سره یو وای د خیل نه وتلی وای او دا خبره د میش د توس د دماغ او د زړه نه وتلی وای چې دا بودین ځای دی مخشه دا شوي وي چې دا بودین ځای دی پوس په تانګي په لداخ شه دا مسله دو د باروان باندې خیر دی یا چا نور درمه دی د خپله سنبالوي او بیا په بدر په ماکین په شاول باندې دو د ماکین ته سره روغه ولویل چې ورې دا مسله جوړه دوی مو هیڅ شی نشته په شی مو ورته قبیله نشته دی ورور ځای مې نشته دی هغه خپله سنبالوي او دوله کور ته چوه دغې خلک دا خبره کړله بیا هغې دا نقصان مو تو ته روکه چې در په در شوي تقسیم شوي بربود شولي او نورو خرو پیشي تجویز مې دا دی چې دا پنجاپای دا قاتل فوج اف سی د دا قاتل جابر او ترمخی ادارې منافق ادارې د دې چې کومه منافقه پالیسي دو زه تو بولې ته ته شکست ورکوي چې کله میشتو سه د خیل نه ووځي اول غونډ مسید په یوه خوله شي بیا غونډ پښتونه په یوه خوله شي او دغه ظالم ته مخامخ ودرېږي چې نور د زه په د خپله خوره باندې دا د تو چې کوم اختیار دی واک دی بدماشي د دو دا د نه منه دغه د پوره معمولي قرباني په چار دو خو افسوس خبره دو چې اول زه دا قرباني ته نه یتایو او په حوالات چې د یوې شپې د تېرولې د پوره د کوم په خاطر باندې نه یتایو او داسې نور کسونه وي او ځینې خلکو ته یور وي خو هغې عزتو ملا نه مضبوطوي عزتو ورسته په شلګیایي هغې پښې وایي کوم ته په چار دو چې اتفاق اتحاد وکړي د خیل نه ووځي دا مسله دا زتو د ځون شمیر کی که دام د ځون شمیر کړله انشاءالله د دشمن تو شکست ملاویږي
او دته د مو د تو د اتفاق پاته لګي چې صابو بیا په مو په تو باندې داسې 50 ل سلسل ماټرینا په یوه کلی باندې نه اچاوي. بل تجویز مې دا دی چې کاوي سلا د پورا واک وشي ورته احتجاج ریکارډ شي زوی چې دو شاه خبره وي. دریم مې دا دی که په ماکین کښې خلک ولش کمپین وکړي مشپېشین بعد 3 بجې نه 5 بجې پوره ورته یو بل احتجاج ریکارډ کړي وایي دغې ظلم خلاف شاخ پورته کړي. څلورم تجویز مې دا ده چې کیمه په 10 تاریخ باندې جرګاتو میشتو سے ټول پاکشه شرکت وکړي او ټول مسیدا ته روشي او اکثر پښتونه روشي دا نږدې ځلې ولا وزیر دا واړ ورای ون احمد ځای بیٹانای میانای دا روشي د هغه د پورا کمپین سخت کی او پاکشه یوه خبره دادو چې زه تو ورته خبره په صحیح معنا باندې د دغې کوم او د دغې خومره خبره وکړي د حکومت په خوله باندې نه وکړي. زه تو په صحیح معنا باندې د دغې خومرې د امن د ترقي د خوشحالۍ په خاطر د زړه د منځه ورته کوشش مبارزه او سوچ فکر سره شریکي او د حکومت چې کوم خلک ته هغه زه تو په ځون باندې مسلط نه کړي. آخري خبره په دا خبره ډېر غمجن یي توسو په میش نه زیات غمجن وي خو به هر حال کمزوري یي دا هم وعده دو در سره که واستم ورسېدم انشاءالله دغه مشرون دغه ملګري دغه ځوانون او څوک روغلي دي ځنې نه دي روغلي نو وي رسېدلي دا هم وعده دو چې که د غونډې پښتانې انتقام له پښتنه میش نه وکړله که ډېر بېغیرته شوې هغې پښتنه هم نه وکړه د خپل قوم او د دغې خپلې خورې د سپین ږیرې د ملومې د مشر مې د ځوون مې د خور مې د لیر مې د مور مې او د باچي پښتنو خامخا کوي د دغې پنجاب نه وي کې دغې فوج نه وي کې او دغې فوج د پنجاب د ضلع انتظامیه سره د مو د کوم چې کوم خلک ملاو دی مو د بیروشایي